نو ټایم راغی چې بس مونږ غږ کولی شو. یو غږ خلکو ولو 18 ترمیم کې د ژبو باره کې مونږ دلته دا غږ وکړو چې کم از کم 15 ژبې آئینی طور باندې صوبې کې ومنلې شوې چې دې کې د تعلیم تدریس حق شته او دا آئینی حق دی او دا عملي کېدل دي. او دې نه علاوه نورو ژبو ته لاره کولاویږي، شپږ نورې ژبې امیجیټلی کېدای شي. او دې نه علاوه کردار د ګروپ اف لینګویج ګورو نو بیا دونه زیات دي چې هر یو کې به هغه کېږي. څه به وایي بنګال کې د خو زبیر خو 6% ووایي چې کله پاکستان کې بنګال شامل هو it was 3.7% of the population which was speaking Urdu. اور دا نیشنل لینگویج کو اور څنګه نیشنل لینگویج کو which ایک خدا ایک قرآن اور ایک زبان خدا خدا بسړی ومني چې یو دی. پیغمبر علیه کې 1,40,000 دی خدا هغه به مونږ وایو چې آخري زمونږ والا دی نو مونږ به یې ومنو. نو دا ژبه پکې یوه چرته نه راله، دا ژبه ایک زبان کم دی نه رالو. اور د دې اسلام سره څه تعلق دی؟ دی چې کم کتاب کې تعلیم ورکوي اردو کې پاک سټډیز کی ندی دا وایي چې اردو کی پاکستان اور اسلام سے وابستگی ہے، یعنی اردو ژبه چې دی د اسلامي ژبه ګڼي او زمونږ دا ژبې د کفارو ژبې ګڼي. مسله یې دا ده. نو ځکه زمونږ د ګروپ طرف نه چې کوم زبیر داست وویلو مونږ وایو چې دیز آر نیشنل لینګویجز، دیز آر ناٹ ریجنل لینګویجز. ټولې ژبې دا چې کوم دلته ویلې کېږي یا پنجاب کې یا سندھ کې یا بلوچستان کې یا دا قومي ژبې دي، ریجنل ژبې نه دي. او البته اردو یا انګریزي یا بل ژبه چې ده هغه د رابطې ژبه کېدای شي، هغه سرکاري ژبه کېدای شي، د لیکلو لوستلو ژبه کېدای شي، اکیډمیک ژبه کېدای شي. زه خپله ذاتي در باندې زما نه تپوس کوئ، زما پارټۍ یم، زه خپله یم، زه دې خبرې حامي یم چې 5مه پورې مورنۍ ژبه کې تعلیم کول دي او اعلی تعلیم چې دی هغه لینګوا فرانکا کې کول دي. لینګوا فرانکا مطلب دا دی د زمانې ژبه، د هر زمانې یوه ژبه وي. او هغې زمانې کې چې کوم تعلیم چې دی په هغې کې سړی کې هنر، په هغې کې ساینس، په هغې کې علم، ادب، هر څه په هغې کې راغونډېږي. نو مورنۍ ژبه کې تعلیم مونږ ته څه راکوي؟ ریزننګ. زه بطور استاد یو خبره ته ډېر په اسانه کوم، ما تعلیم ورکړی دی چې کوم زیات ټرانسفر آف هغه صحیح ایجوکیشن دوه قسمه ایجوکیشن دی. یو ته مونږ وایو ټرانسفرینګ ایگزسټینګ نالج او یو وی جنریشن اور کریشن آف نالج. نو بهتر یونیورسټۍ چې هغه دا دواړه کارونه کوي، هم ایگزسټینګ نالج ټرانسفر کوي، هغه BA لیول پورې دا کم نالج دی دا ایگزسټینګ نالج موږ ټرانسفر کوو. او نالج جنریشن چې څه ته وایي، نالج کریشن چې څه ته وایي، نه هغه چې دی ضروري هر یونیورسټۍ هر سوسایټۍ دپاره چې هغه نشي کولی، نو مطلب دا یې ته ترقي هم نشي کولی. مسله څه ده؟ موږ سره ظلم څه شوی دی ټولو سره، دا صرف پښتنو سره نه، دا نورو ژبې چې کوم موږ ذکر کوو دا شپږ ده 15 ده او شپږ نورې، حتی کې چې کوم ته موږ د ظالمانو ژبه وایو، د پنجاب ژبه پنجابي وایو، هلته ویل چې هغې سره هم د خپلې مورنۍ ژبې کې تعلیم اجازت نشته زمونږ د پاکستاني حصې پنجاب کې. نو څه شوي دي؟ پیپل ډونټ نو ایون ا سنګل لینګویج. هغې له یو ژبه نه ورځي. مورنۍ ژبه ځکه نه ورځي چې لیکل لوستل پکې نصاب کې شامل نه دي، سکولونو کې ورته نه ښایي، لیکل لوستل نه ورځي. You can't reason without a language. ته چې ریزنینګ کوې نو خامخا هغې دپاره یو ژبه پکار ده چې څه لاجیکل ریزنینګ کې که اللاجیکل کې که ریشنل کې که بل کې، تا دپاره یو ژبه ضروري ده. او هغه ژبه کومه کېدای شي؟ عموما ته خپل مورنۍ ژبه کې صحیح ریزنینګ کولی شي. او بیا چې تا اکوایرډ لینګویج کومي لینګوا فرانکا چې هغې کې ته بیا نور هغې کې استفاده کولی شي، بره چې دې ته زده کړه کولی شي او ریزنینګ کولی شي. دې دپاره نوم چومسکي چې کوم دنیا کې لوی چې دی لینګویسټ دی او حتی کې هغه کسان چې ادروایز ساینس سره ډزې کړي دي خو نوم چومسکي ومني په بل وجوهات باندې. نو شیکاګو سکول او ورسره بیا نوم چومسکي
چې کومه خبره کوي هغه دا وایي چې مورنۍ ژبه کې مورنۍ ژبه means wherever you reside till the age of puberty. یعنی 12-14 کاله پورې چې کم هم ملیو کې کم هم ماحول کې ته اوسې او هلته استوګنم کې او سبق هم وې نو هغه ستا مورنۍ ژبه وي. مثلا که ته نن یو انګریز اوچت کې او پښتنو ماحول ته راولې او دلته هغه صرف پښتو ژبه هم وایي او ورسره سبق هم په پښتو کې نو د لینګویج مورنۍ ژبه د به پښتو شي او دغه شان که تاسې نه اوچت کې کس او انګریزان ته بوځي نه هغه به وشي. هغه څه کوي 12-13 کاله پورې یو ستا په برین کې یو سټرکچر جوړېږي د یو ژبې هغه هغې نه پس نشي جوړېدی هغې خپل ټایم دی 12-14 کاله پورې نو ځکه UN لیونی نه دی چې هغه تا ته وایي چې پنځمه پورې پرایمري پورې تعلیم چې دی هغه مورنۍ ژبه کې پکار دی چې ته 6 کالو ماشوم سکول ته لېږې او 5 کاله یعنی پرایمري پورې د هغه تعلیم په مورنۍ ژبه کې that child will have that structure in the brain. هغې نه پس د دې مکانۍ نو موږ سره څه شوي دي دې وطن کې او ډېر زیات وطنونو کې چې کله مورنۍ ژبه کې تعلیم نه و مورنۍ ژبه موږ کورونو کې صرف ویلې ده او وړاندې نو موږ دې محرومه کړو زموږ ټول قومونه ملتونه ژبې محرومې کړې دې نه چې هغه ریزنینګ وکړي. موږ یونیورسټۍ کې څه کوو موږ یونیورسټۍ کې دا خلکو ته بیا ریزنینګ چې ښایو نو ویلډ ریزنینګ صحیح او انویلډ ریزنینګ کوم یو دی آرګومنټ څنګه جوړېږي ښه آرګومنټ څنګه دی بد آرګومنټ څنګه دی دا څومره چې موږ ښایو نو دې دپاره چې کم مواد کم هغه ضروري دی کم میډیم ضروري دی د ژبې our students lack that our children lack that. دا تاریخي ابدي قسمه ظلم دی دا واپس نشي راګرځېدی هغه پورې دا جنریشنز دی برباد کړو نو دې نتیجه دا یې که درویش وي که زه یم که سهیل وي که بل وي چې کله موږ خپل young men and women تا تعلیم existing education transfer کول غواړو existing knowledge transfer کول غواړو یا هغې دې ته تیارول غواړو چې هغه knowledge generate کړي create کړي نه کې دا ډېر لوی رکاوټ وي هغه ریزنینګ والا معامله مشکله وي تکلیف دی وي نو به عموما څه کېږي ریسرچ په نوم باندې موږ د هغې ژبې صرف درست کوو آرګومنټس ته ټایم نه پاتې کېږي موږ سره سو دیټس هاو وی لیګ بهایند. دا وجه ده چې موږ شاته راځو. ډېر خوشحاله یم نن په دې خبره باندې چې دا غږ د وایسلس خلکو غږ چې دی نن مفکوره کې د روغاني صاحب محنت سره او د باقي ټول پارټیسپینټ سره چې دی موږ ټول په شریکه دا غږ پورته کړو او باقي چې کوم خبرې نن وشوې دا ټولې انډورس کوم بطور پروفیسر بطور سیاسي پارټي صدر او دې کې چې کومې هلې ځلې ضرورت شي هغه ټول موږ کوو. We are all into it together, all languages, all oppressed languages. Thank you.